سلام له خورشیده د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. 18 طالبان د سمنګانو په روی دواب ولسوالۍ کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې چې 13 ورځ ترسره شوي 11 نور طالبان له یو شمېر وسلو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې 4 کلي هم د طالبانو له شتونه پاک شوي دي. له دې سره سم د 7 بهرنیو جنګیالیو په ګډون 15 طالبان په غزني کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه د واغظ او مقر ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي، د ډلې یو شمېر وسلې او موټر هم له منځه تللي دي. ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې د کوټې شورا 2 غړي هم شامل دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د 50 کمیټو د راپور ورکړې لړۍ نن سهار پیل او اوس هم دوام لري. هرې کمیټې ته لږ تر لږه 15 دقیقې وخت ورکړل شوی څو د افغان سولې په اړه خپل لیدلوري او وړاندیزونه څرګند کړي. د دغې جرګې د مشر په وینا دغو وړاندیزونو ته په پام ټاکل شوي سبا د ولسمشر په شتون کې د سولې په اړه د دغې جرګې پریکړه لیک اعلان شي. د غزني سیمه ییز مسؤلین ادعا کوي چې طالبانو نن سهار وختي د غزني ښار په شمال لویدیځ کې یو مشهور زیارت له منځه وړی دی. دغه زیارت د شیخ عبدالواحد مشهور په شمس العارفین چې د عرفان او تصوف یو له مشرانو شمیرل کېده اړوند و. شمس العارفین په 8مه پیړۍ کې له دې نړیه سترګې پټې کړي او زیارت یې د جن نیونې د مشکل په حلیدو کې مشهور و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان لپاره د آلمان له ځانګړي استازي مارکس پوتسیل سره وکتل. په دغه کتنه کې چې 13 ورځ د قطر په دوحه ښار کې ترسره شوه، د افغانستان د مسئلې په سولیز حل له امریکا سره په روانو خبرو او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه خبرې شوي دي. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو همداراز په دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده او د افغانستان د مسئلې حل لپاره باید له شته فرصتونو ګټنه وشي. او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي 13 ورځ له طالب اساسو سره تر خبرو مخکې په دوحه کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له نوموړي سره یې د افغان سولې په اړه خبرې کړي او له افغان سولې بهیره د هغه هیواد له همکاریو مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر 2 ورځې مخکې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلي وو او د سولې د روانو خبرو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې د لغوه کېدو په اړه هم خبرې کړې وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.